السلام علیکم ګرانو لیدونکو ستړي مشئ وختونه مو په خیر ستاسو پام راګرځوم د دې سات مهم او تازه خبر ته چې هم د اوس مو ترلاسه کړ ولسمشر د امریکا غوښتنه رد کړه او د پنجشنبې په ورځ به د لوړ مراسم نیول کیږي سرچینه زیاتوي له لومړي سره د امریکا فشار د همدې لپاره و چې یو مصلحتي حکومت رامنځته شي خو د ولسمشر غني ټینګار په ټاکنو ځکه و چې د سولې د مذاکراتو د بریالي کولو او په نظام کې د طالبانو د راګډولو لپاره یو واحد او غښتلی حکومت ته اړتیا ده او د پخوانیو تجربو پر اساس څو جهتي حکومت حداقل یو واحد مذاکراتي پلوی هم نشي رامنځته کولی